په جنوب کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په وجه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سخت اندېښنه ښیي او له ټولنې څخه غواړي چې په دې برخه کې خپل پام زیات کړي. تیره اونۍ په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو دوې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په جنوبي ولایاتو کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 14 ته ورسېدی. د پولیو تر خطر لاندې په 18 ولایتونو کې د ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد د کمپاین د پیل پر مهال د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام مسؤل ډاکټر هدایت الله سانګزي آشنا تلویزیون ته ویل چې تر بل هر وخت زیات په هیواد کې په لوړه کچه د پولیو د له منځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي دي. د افغانستان په کچه څه چې د دنیا په کچه حتی د پاکستان په مقایسه هم دلته دوه چند واقعات ثبت شوي دي. جنوبي ولایتونو کې د پولیو د 14 پیښو په شتون کې بیا هم 1 میلیون ماشومان د واکسین له پروګرام څخه محروم پاتې دي. دا شمیر د جنوب د ټولو ماشومانو له 3 څخه 2 برخې جوړوي چې د ناامنیو له کبله واکسین نه ورته رسیږي. ښاغلی سانګزی وایي چې د ولسي مشرانو په وسیله کوښښونه پیل شوي چې د وسلوالو طالبانو له مشرتابه سره دې هوکړې ته ورسیږي ترڅو تر هر ماشوم پورې د ګوزڼ ضد واکسین ورسول شي. په بین المللي سطح زموږ بین المللي همکاران کوشش کوي چې د مخالفینو د مشرانو سره په تماس کې دي چې ترغو دغه کور په کور کمپاین چې بند کړی بیرته خوشي کی او امیدواري هم ډیره ده چې ان شاء الله هغوی به دا کارو کې دا به خوشي کی. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب آشنا تلویزیون ته ویل چې په ولایت کې د ګوزڼ د 9 پیښو موجودیت لویه اندېښنه ده. خو نوموړي په عین حال کې غوښتنه وکړه چې د پولیو پر ضد د روانو هڅو اوسنۍ ستراتیژي ته باید تغییر ورکړل شي. موږ تشویش هم لرو خو جدي کوښښ و هڅې هاند به مو دا وي چې امکانات په لاس راوړو تر څو د کندهار ولایت و ټولو ولسوالیو او ټولو ماشومانو ته رسیدګي وکړو. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو له پروګرام سره همکار مرسته کوونکي بنسټونه وایي چې د ګوزڼ د مخ پر زیاتېدونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی حل لار تر هر ماشوم پورې د واکسین رسول دي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه په دې اړه امریکا غږ آشنا تلویزیون ته داسې وویل: تر هر وروستي ماشوم پورې باید موږ ځان ورسوو. هغه که په هر ترتیب وي، که چیرې په ځینو ساحو کې اجازه نه وي، باید له هغو سره خبرې وسي هلته او اجازه ترلاسه سي. دا د حل لاره ده او موږ تاسې په افغانستان کې په هغه فاز کې یو چې پولیو محو کړو. د هلمند اوسیدونکی سعدالله په 2 کلنۍ کې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی خو اوس یې عمر 19 کاله دی. دی په ورځني ژوند کې له ډیرو کړاوونو سره مخ دی. نوموړی د پولیو د ناروغۍ د قرباني په توګه د پولیو پر ضد روانو هڅو کې رضاکار دی. نو دوی چې ما ته وکتل بیا دوی پوه شو چې والا دا واقعیت یو مریضي ده، یو دغه دی. نو په دا خاطر اوس هغه کورنۍ چې وختي ماشومان نه واکسینول اوس خپل ماشومان واکسینوي. او په جنوبي حوزه کې د پولیو ټولې 14 پیښې ثبت شوي دي، نه په کندهار، 3 په هلمند او یو هم په روزګان ولایت کې. په جنوبي حوزه کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې 1 میلیون ماشومان د ګوزڼ پر ضد له واکسین څخه پاتې دي. بیا هم عمومي باور دا دی تر څو چې تر هر ماشوم پورې د واکسین ضد څاڅکي نه وي رسېدلي د دې مرض مخنیوی ناممکن ګڼل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.